د الله رحم ته د رسیدلو خپل لارې دي. د جهنم نه بهر ډیر چاپیرا خوندونه دي، شهوتونه دي، مزيدي او انجام جهنم دي او ور دي. یو حدیث کې راځي کله چې الله رب العالمین جهنم پیدا ک او جنت پیدا ک، جبريل علیہ السلام ته فرمایل چې جنت او جهنم وګوره. هغه چې وکتل جنت خو د الله رب العالمین د نعمتونو نډک جنت څخه کمه پکې نو، او جهنم هغه چې د اور او عذاب هر قسمه آفت او غم او مصیبت په جهنم کې ویل یا الله زه فکر کوم چې هیڅوک به هم جهنم ته لاړ نشي او ټول انسانان به جنت ته راځي. ولی کله انسانان خبر شي چې جنت کې دومره نعمتونه دي او دومره خوشحالي دي، هیڅوک هم د جنت نه محروم پاتې نشي. او کله اور د جهنم او د دې دوزخ نه د انسانان خبر شي، نو ټول انسانان با د دین ځان بچ کی، هیڅ څوک ځان نسیزي، ځان نه تبا کوي. مقصد دا و چې د جنت نعمتونه ډیر زیات دي، ټول انسانان به د جنت تراشي او جهنم ته هیڅ څوک ملاړ نشي. الله رب العالمین حفت الجنه بالمکاره وحفت النار بالشهوات. د جنت نه بهر تکلیفونه پیدا کړل، مشقتونه پیدا کړل، درو جنی ول په ګرمۍ کې د ذکر او د شپې را پاسېدل او فرض او عبادت او نفل او د نظر حفاظت او حرام بنه خوري، پردی بنه خوري، غیبت بنه کې د چا پسې بس پکې خبرې نه کې، دا قسمه قسمه پابندیان ولګېدلې، اله به جنت ته لاړ شي. وحفت النار بالشهوات. او د جهنم نه غیر چا پیرا شهوتونه پیدا شو، زړه چې د تسوي حرام او حلال تمیز نه کول، ارڅنګه خبره چې په خله راشي کوي، زړه خوشاله ساته، نفس خوشاله ساته، ځان مړوا، خالق پلا جامه غوند کور جوړوا، که حرامي که حلالي، دا خوندونه د جهنم نه غیر چا پیرا پرې وتل. د جنت تلون کې خلق هغه کم او جهنم ته ورتلون کې خلق هغه ډیر. وجه صدا انسانان تکلیفونه نه تیری، انسانان مشقت نه تیری، انسانان په دنیا کې ازادي غواړي چې بیغمه ګرځي، بیغمه خوري، بیغمه اغوندي او بیغمه سچوي. انسانان حساب کتاب نه مانی، انسانان د شپې چرته را پاسېدل شي، نفس خدا نه غواړي چې بستر پرې دی او الله ته ودرېږي. نفس دا نه غواړي چې ټول ورځ د تزان تګي او وګي کې روزه دی ونیسي. نفس دا چرته غواړي چې ته دې کور پرې دی، بچی دې پرې دی او جمعات کې دې کېنی. نفس دا چرته غواړي چې سړی خپل کار پرې دی، بچی پرې دی او دا دې بیان واوري. نو شهوتونه د جهنم نه چاپیره دي، انسانان شهوتونو پسې، خوندونو مزو پسې ګرځي. وای جبريل علیہ السلام ویل چې الله زما خو خیال نه راځي چې جنت ته بم څوک لاړ شي. د جنت لار د تکلیفونو ده، د جنت نه بهر ټول تکلیفونه دي او هیڅ څوک بم د جهنم نه بچ نشي، ځکه انسانان عيش عشرت غواړي، خوندونه مزه غواړي، ټول به جهنم ته لاړ شي. الله رب العالمین مومنانو ته او مومنانو بندگانو ته او مسلمانانو ته د جنت لارې آسان کړې، اسباب ورخو د لارې او تورخو د دروازې ورخو د سرکونه او تورخو د چې په دې سرک باندې، په دې دروازه باندې، په دې لار باندې به ته جنت ته ورسېږي. د ټولو نه اولنې لار، اولنې سبب، اولنې سرک چې انسان پاغه باندې الله رب العالمین جنت ته رسي، د الله رضا ته ورسیږي. او جنت ته چې انسان ورسېده
امدغه انسان کامیاب شي. الله رب العالمین فرمایي څوک چې جنت ته داخل شو فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. چې د اور بچ او جنت ته لاړو امدغه انسان کامیاب دی. کامیاب جنت څه ته وایي؟ جنت د الله رضا، جنت د الله رحم، جنت هغه نعمتونه چې الله په خپل لاس پیدا کړل، جنت هغه ځای چې د الله رب العالمین د مؤمنانو بندگانو سره وعده شوی ده، جنت هغه ځای چې الله ته خو خلق پکې اوسېږي لکه پیغمبران، صدیقین، شهیدان، مؤمنان، متقیان، اولیاء، نیکان خلق، دې ته جنت ویل کېږي. الله رب العالمین منګ او تاسو د الله نه غواړو چې منګ ته جنت راکړي. منګ د جنت حقداران جوړ شو، منګ د جنت مستحقین جوړ شو. په خوبونو، په آرام، په تشو دعاګانو باندې جنت خو نه ملاويږي. جنت خو په دې نه دی چې زه مسلمان یم په دې نامه باندې، د مسلمانۍ په نامه باندې خو جنت نه ملاويږي. جنت په دې باندې نه ملاويږي چې انسان وایي زما نسب ډیر اوچت دی. اوچت دي کنه، د ابو لهب او د ابو طالب نسبونه ډیر اوچت، د ابو جهل نسب اوچت، د مکی اوسیدونکو او سردارو قریش او عربو. خو د جنت لار باندې نه ته الله ورونه رسولو. جنت معمولی زی مګاڼه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د یو چابکم رزه موضع صوت، د یو کوړې د یو چابکم رزه د سم رزه نسی یو غز دوا دوم رزه چې الله رب العالمین په جنت کې چاله ورک د دنیا او ما فيها نه دا غوړه ده. او بیا دا هغه نور نعمتونه، هغه کس چې دا هغه حفظ وکي د قران، داغه د مور او پلار په تاج د سر باندې او تاج لګول کېږي او تاج ته په سر شي. په هغه تاج کې یوم الغلره یو کانه هغه دومره قیمتي دی. حدیث کې راځي چې د دنیا د انور نه دی، انور دا به خړ کی دومره رڼا والا یو کانه پکې لګېدلې دی. یوم الغلره یو غمه د انور نه ډیر رڼا کوي. کله انور د چا کور تر کوس شي نو څومره رڼا به وکي. همدغه شانتي جنت د الله رب العالمین وعده ده، الله نعمتونه دي، الله رب العالمین د طرف خوشالۍ دي. یو حدیث کې راځي د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وې د جنت هغه شرابونه، هغه خواږه، هغه نعمتونه د دنیا د خواږه د نعمتونه به د انسان نه هیر کی. او په جنت کې د ټولو نه لوی نعمت د جنت نعمتونه خو زیات دي، خو لوی نعمت د الله رب العالمین د طرفه چې انسانانو ته د جنت ملاويږي. حدیث کې راځي الله رب العالمین به جنتیان جنت تبوزي او د جنت نعمتونه به ورکي. ورته به وایي اے جنتیانو زمانه وغواړئ، تاسو چې څه غواړئ کم نعمتم پکاري وغواړئ زمانه. وای جنتیان به وایي یا الله په جنت کې ملا څه غوښتلي، په جنت کې هم لا د څه کمې وي. الم تبيض وجوهنا، یا الله تاسو موږ مخونه سپین کړل، موږ د جنت تر ورسولو. د نعمتونه، د حوري، د خوراکونه
و الله رب العالمین ورته فرمای اليوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا. اے جنتیانو زه تاسو له جنت کې او بل نعمت در کوم، هغه دا دی چې نن زه تاسو ناراضي یم، خوشاله یم، هیڅ کله به زه تاسو نه خفه نشم، زه تاسو نه رضا شوم، زه به ناراضه نشم. جنتیانو ته به دا نعمت د الله رضا چې الله ته خوشاله شي، او الله ورته ویل چې زه تاسو نه ټول عمر ابدي ابدي راضي یم. د جنت د هر نعمت نه به دا نعمت لوی ښکاره شي. نو جنت انسان ته داسې نه حاصلېږي چې دا یو خوب دی کوي یا دی آرام کوي یا دی د الله حکمونه نه مني او دته د جنت ملاو شي، دا نشي کېدلی. اولنۍ لاره چې الله رب العالمین انسان ته په هغه لاره کې جنت ور نصیب کوي، هغې باندې جنت ملاویږي. جنت هغه لاره څه ده؟ هغه د الله رب العالمین د توحید لاره ده، د الله رب العالمین د وحدانیت لاره ده. په دغه لاره باندې انسان ته جنت ملاویږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من مات لا یشرک بالله شیئا دخل الجنه. که څوک غواړي چې ما الله جنتی کی او زه جنت ته داخل شم، که څوک دا غواړي چې د جنت په لار روان شم، که څوک دا غواړي چې د الله دیدار می نصیب شي، د الله دیدن می نصیب شي، که څوک دا غواړي چې الله زمانه راضي شي، نو د انسان به د الله سره شریک، حصدار، برخدار په عبادت کې نه پیدا کوي. د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من مات لا یشرک بالله شیئا. څوک چې مړ شه او په داسې حالت کې مړ شه چې د الله سره د ذری عمره د ذری په اندازه باندې شریک او حصدار بل نه مني، دخل الجنه. د انسان بخامخه الله رب العالمین جنت ته داخلي. جنت د داسې خلکو ځای دی، جنت د مؤمنانو د موحدینو ځای دی. یو انسان دا سر الله تخته کوي او دا سر بیا قبر ته بت ته ژوندي ته ښکته کی، الله سره مړ یا ژوندې یا یو قبر دای په سر ښکته کولو کې شریک کو. یو انسان د الله رب العالمین نه مدد غواړي، مدد الله مدد کوي، الله مشکلات حل کوي، الله حاجتونه پوره کوي، الله په سختو تنګو کې انسان ته لار ور کوي. او د یو انسان عقیده داسې جوړي چې پلان کې مدد کوي، یا رسول الله مدد چغي وي، یا علی مدد چغي وي، یا حسین یا حسن مدد چغي وي. د الله رب العالمین سره په مدد کې بلنه کې شریک پیدا کړي. داسې انسانان که توبه ونه باسي جنت ته کله داخلېدلی شي؟ داسې انسانان جنت ته نشي داخلېدلی. موږ او تاسو د الله رب العالمین سره وعده کوو په 15 وخت مانځه کې ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا الله عبادت به خاص تا کو، مدد بتانه غواړو، راورسېږي لاس راواچې، بچی راکې، مشکل دی، غم دی، درد دی، بیماری ده، خفګان دی، دا به د الله نه غواړو یا الله لري کې. که انسان د الله نه سوا بل چاته چغې وای چې فلان کې راورسي، لاس راواچې، لوی ځوانه، پیر بابا، پیر سي، فلان کې سي، د الله سره شریک پیدا کوي. شریک برکت الله ور کوي، بچی ډیرول، مال ډیرول، رزق کې برکت دا صرف الله ور کوي. تبارک الذی بيده الملک.
برکت خو صرف د الله سره ده. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. برکت خو الله ورکوي چې قران نازل کړي دي. یو انسان د چا په مالګه د زیارت په مالګه خاوره کې او یا د یو ژوندۍ انسان په لاړو کې او پاغه په برکت بدن کې برکتونه غني چې دې کې برکت ته او رزق په برکت راشي او تعویز دی او بند دی او پلانکې شه دی او د برکت د پاره دی. دا عقیده د شرک عقیده ده. د جنت اولنې لاره اولنې سبب الله ته رسیدون کې لاره ده چې د الله سره د ذری عمر شریک او حصدار م پیدا کو. مدد د الله نه غواړه. واذا استعنت فاستعن بالله. نبی علیہ السلام عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ته فرمایلی مدد د الله نه غواړه. یا الله مدد وای. عبادت د الله کوا. نظرونه منخت شکرانی د الله په نوم ورکوا. شفا د بیماریو د الله نه وغواړه. شفا الله ورکوي. د چا کانی د چا مالګي د چا خاورې شفا نشي ورکولی. برکت الله ورکوي. بچي الله ورکوي. بیماری الله راولي. بیماری الله خکوي. ذکر یو حدیث کې راځي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. د زنکدن په وخت کې چې د چا کلمه طیبه نصیب شي لا اله الا الله. لا اله الا الله سمانا د الله نه سوا بل مړ ژوندې پیر فقیر نبی ولی د عبادت حقدار نه دی. یو الله د عبادت حقدار دی. چې دا کلمه او دا عقیده د یو انسان د زنکدن په وخت کې نصیب شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دخل الجنه. د انسان به جنت ته داخل شي. یو حدیث کې راځي د ابو ذر رضی الله عنه حدیث ته وایي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمای اتانی آتم من ربی. د رب العالمین د طرفه یو کس راغی ماته. یو ملائک راغی او مال خبر راک او زیر را لراک انه من مات من امتی لا یشرک بالله شیئا. زیر داده چې زما په امت کې څوک مړ شي او د الله سره شرک او حصدار نه پیدا کړي د خلل جنہ. د انسان به جنت ته داخل شي. وای مورته ویل ک زنای کړي غلای کړي وای ک زنا او غلای کړي امید شته چې الله یې معاف کړي. خو که شرک کړي د قبر عبادت کړي د پیر عبادت کړي شفا او برکت د بل چا نه غوښتلې او په دې حالت کې مړ شي او توبه و نه باسي داسې انسان الله نه بخي. بل سبب او بل لار د جنت د داخلي دلو د پاره هغه ایمان په الله راوړل سره د عمل صالح نه. ایمان ستوي ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. الله کتابونه رسولان اخرت او تقدیر د خیر او د شر منل دي ته ایمان وای. ایمانیات او پیجن یو الله ومني او سره نیک عملم کوي. په خله باندې ایمان نه دی. ایمان جوړ دی د سنا د جبه د اقرار نه د خله د اقرار نه جوړ دی. ایمان ویل کېږي الاقرار باللسان په جبه اقرار والعمل بالارکان په بدن به عملو کې او په سړه کې تصدیق. الله فرمای والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم اصحاب الجنه. څوک چې په الله او پر رسول ایمان راوړي او نیک عملونه کوي. نیک عمل څه وایي د قران او د حدیث سره برابرۍ. امدا کسان جنتیان دي. دوی به جنت ته همیشه د پاره ځي. یو حدیث کې راځي ابو داود کی حدیث سے امام البانی رحمه الله په صحیح الجامع کې راوړی دی. الله رسول علیه الصلاۃ والسلام فرمای انا زعیم ببیت فی ربض الجنه. د جنت په اوچت ازمکه په باغچه کې د جنت په خپل ازمکه کې
د یو کور ذمہواری ورکوم پوچت اعلی جنت کې د یو کور ذمہواری لمن ترک المراء د هغه چا د پاره چې هغه جګړه نه کوي باسونه نه کوي و ان کان محقا اگر چې د په حق دی تبه خپ حق خو ډیر جنگونه لانجی ډیر بحثونه دا مکوا دا پریدا ځکه دا زړه سختي د الله سره د تعلق کمزورې کوي وببيت في وسط الجنه د جنت په منځ کې د یو بل کور ذمہواری د چا د پاره لمن ترک الكذب چې دروغ پریدي و ان کان مازحن اگر چې په غب او ټوکه کې په ټوکو او په غب کې دروغ مو وای د جنت په منځ کې تاسو یو کور ملاويږي وببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه او یو بل کور ذمہواری د جنت په اعلی جنتونو کې د هغه چا د پاره چې اخلاق خېستای مسلمان سره خبرتا او خشلو ځان کمزور هغه زور ورګني ځان بی عزت او بل عزت من وګني ځان پات او بل مخ کې وګني خیر دې د پلان کې دې دلته کې نه زده کې ننم دا دی خو زده نه خورم دې ته وي خېستا اخلاق بل سبب د جنت ته د داخلي دلو هغه الله رب العالمین یره ده الله په ځان حاضر او ناظر وګڼه تقوا ځان کې پیدا ک تقوا د الله خوف د الله خشیت الله د ځان د پاسه غڼه او زمونږ د پاسه ده الله په ځان حاضر او ناظر غڼه او حاضر او ناظر ده الله مونږ ته ګوري او زمونږ سره ده زمونږ سره اعمال ویني زمونږ اوري مونږ رانی ولش الله فرمای الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون د الله اولیاء چې دی اولیاء د الله ولی او پیجنې چاته وای د الله ولی دې ته نه وای چې لونی د الله ولی دې ته نه وای چې مزوبای د الله ولی دې ته نه وای چې د ډانګینه قسمه خط او ټوټه تاوي کړي د الله ولی دې ته نه وای چې چرسونه سکي د الله ولی دې ته نه وای چې مونږ نه کوي د الله ولی دې ته نه وای چې پردو زنانو سره ناشتي د الله ولی دې ته نه وای چې خلکو ته وای پلان کې کار بده وکم او پلان کې بدل وکم د دروغجن دي د ګڼ کپان دي د مداریان دي د بې ایمان خلک الا ان اولیاء الله الله فرمای خبردار د الله اولیاء په جنې څوک دي لا خوف علیهم ولا هم يحزنون نبا پر دوی باندې ير راشي او نبا دوی پریشان شي الذين امنوا د الله ولی چاته وای نوم ولا نخي رنگ ولا نه یادای قوم ولا نه یادای جب ولا نه یادای وطن او ملک ولا نه یادای الذين امنوا د الله ولی ارغه څوک دي چې مؤمن دي وکانو یتقون او دوی متقیان دي پرهیزګار دي پرهیزتوي د ګناهونو نه حرامونو نه بد نظریو نه د هر قسمه منکراتو نه ځان ساتي تقوا ستوي عمر فاروق رضی الله عنه د کعب الاحبار نه تاسو کې چې تقوا ستوي هغه ته ویلې په دسي علاقه دي مزل کړي دي په دسي ځمکه چې هر طرف ته ازغي ازغدار علاقه ونی د ازغو والا وای څنګه مزل کې وای جامع صادر ځان تر ټولو مچ د ازغیرا ونی نسی ونشلېږي سورې نشي وای دغه شانته تقوا ده په دنیا کې بداسي وخت تیرې چې جامع به ځان تر غونډې کړي په خله دروغ و نه غیبت و نه کم بهتان و نه تړم د چا سپک و نه کما وګونه به غلط نه استعماله غاني بجاني ډرامي فلمونه په وانه ورم سترګې به غلط نه استعماله پردو زنانو ته تصویرانو ویډیوګانو خاکو ته فلمونو ته ډرامو ته ونه ګورم لاس به غلط نه استعماله تقوا او پرهیزګاری ده حرام لبنه ورزي ظلم لبنه ورزي خپې به غلط نه استعماله د ګناه زیته د ګناه مجلس ته د ګناه ملګرو لب په نه ورزي دته سوي تقوا د الله په ولی کې به ایمانی او دغه تقوا به پکې بیا الله فرمای لهم البشرا فی الحیات الدنیا
په دنیا کې د دې خلکو د پاره زیری دي زیری او فی الاخره او په آخرت کې مولزیری د جنت دي لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظیم دا غټه کامیابی ده چې جنت ملاوي شي د جنت خوشخبری او جنت پس ملاويږي ایمان او تقوا یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ترمذی کې ابن ماجه کې مسند احمد کې حدیث ته امام البانی رحمه الله په سلسله صحیحه کې راوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اکثر ما يدخل الجنه الناس ډیر خلک چې جنت ته داخلي کوم عمل دی چې انسانان جنت ته ډیر داخلي التقوا د الله نه یره د الله لحاظ ساته الله په ځان باندې حاضر او ناظر غنا د الله نه یریږي د هیڅ پروا مساته وحسن الخلق او خسته اخلاق خ اخلاق او تقوا انسانان ډیر جنت ته داخلي واكثر ما يدخل الناس النار او ډیر چې خلک ورته داخلي ورته یو خلل او بل عورت ته خل غلطه استعماليږي غیبت پکېږي بهتان په دروغ په تهمتونه په دې خل باندې قسمه ګناهونه کیږي ابو بکر رضی الله عنه بدا جبر اونی ولو راخله به ویلې به دی جبه د لاس مون کندو ته غرزيږو مون تباکي او بل عورت د عورت د وجنه انسانان بد نظری کوي عورت غلط استعمال اخکارا کوي د فلمونه د ډرامې د ټلویزیون د کیبل د نیټونه د ویسیار د شیډیګانی د خلک ولی راوړي د دې لپاره چې عورت غلط استعمالي د هغه عورت شهوت په دې شیزونو کې پورا کوي اول بد نظریو کې بیا عورت غلط استعمال بل سبب چې انسانان په جنت ته الله رب العالمین بوزي بل لار د جنت د الله او د رسول تابعداري ځان کې پیدا کا الله فرمایي سورته فتح کې و مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ څوک چې الله او د رسول تابعداري کوي يدخله جنات تجري من تحتها الانهار الله به هغه جنت ته داخل کی چې د هغه د بنگلو په منځ کې به نهرونه ولې رواني د الله او د رسول تابعداري څه ته وایي د الله حکمونه او د نبی نورانی طریقې منل د الله د حکم د پاسه د هیڅ حکم نه د پاسه کول د الله د حکم د وجنه د چا حکم منل نه د الله حکم به اول منل کیږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلکا پورا تابعداري ښکارا او پټه په هر ځای کې داغه تابعداري د نبی علیہ السلام طریقه راغله سنت راغله دا قیمتي ده زمانه قیمتي ده ستانه قیمتي ده د دنیا نه قیمتي ده د مشر نه قیمتي ده د پیسو نه قیمتي ده د خزینه قیمتي ده د بچو نه قیمتي ده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين تر هغه مؤمن جوړ نشي تر هغه پوري چې تر څو پوري رسول الله ته د خپل بچو او د خزي او مور او پلار او د ټولي دنیا نه ګران او قدرمن نه جوړ شوی تر هغه به مؤمن نشي د نبی سره دومره مینا چې داغه سنت ته زبې ژوند کوم زبې په عمل کوم دا نه چې دا د نبی سنت ته خو خپلوان خپکیږي د نبی سنت ته خو معاشره خپکیږي د نبی سنت ته خو زمنګ رواج د نبی سنت ته خو زمنګ مذهب او ډله د نبی سنت ته خو زمنګ مشر او امام د نبی سنت ته خو زما پلار د نبی سنت ته خو زما نیکونه د نبی سنت ته خو زمنګ قوم دا خبره کینا د نبی سنت په مخ ک جنت تتلل غواړي په غم کې خادای کې لباس کې بدن کې ناست ولاړه کې رهن سهن گفتار کردار اقوالو کې کاروبار کې په هر څه کې د نبی طریقې ژوندۍ کا ولدا نورانی طریقې دا به تا رڼا تراکاږي د انسانانو رسمونه رواجونه خبرې دا ډیرانی دي او د نبی خبرې د نبی طریقې دا نورانی دي دا نورانی طریقې به ژوندۍ کې نورانی طریقې به وجن نه نورانی طریقو پسې به کوتک نه رالي نورانی طریقې به خلکو ترسه د نبی نورانی طریقې ځان کې براولي خلکو ته برسه
بخاری شریف کی حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل امتی يدخلون الجنہ زما ټول امتیان به جنت تلار شي ټول امتیان الا من ابا اغه سوق به جنت تنزي چې هغه د جنت د تللو نه انکار کوي و چې زه جنت تنظم دا به جنت تنزي سوق چې د جنت د تللو نه انکار کوي انکار دس انسانان الله رب العالمین جنت ته نبوز صحابه کرام ته پوښ کوي چې اې دا الله رسول علیه الصلاۃ والسلام دا سی بم لا سوق وی چې وای زه جنت ته نظم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى سوق چې زما تابعداري کوي زما سنت ژوند کوي دا سړی به جنت ته داخليږي ومن عصاني او سوق چې زما نافرمانی کوي فقط ابا د انکار وکړه د جنت د داخلي دلونه د نبی طریقه ماتي د نبی سنت ماتي د نبی طریقه باندې خلق دلا رواج دا په د پاسه کوي نو کده په خله باندې نه وای د عمل د کردار د دې دا معنا ده چې د جنت ته نزي یعنی د نبی خلاف جهنم تتلل دي او د نبی تابعداري د جنت د لارو نه عظیمه او بهترین لار ده بل سبب او بل لار د جنت د داخلي دلو هغه جهاد فی سبیل الله الله رب العالمین فرمای سورة التوبہ کی فرمائی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ الله رب العالمین اغست دی د مؤمنانو نه د هغوی نفسونه او مالونه چې جنت بدل درکم نفس بدن ځواني وینا دا قربان کا مال ولګو جنت درکوم یقاتلون فی سبیل الله ولذ الله پلار کې به jihad کوي فیقتلون ويقتلون کافر به وجنی یا بده شهید شي الله رب العالمین تصور کوي جنت ور کوي بل لار د جنت د داخلي دلو د پاره خپل یو بهترینه او ډېر خلاره هغه د علم پس وتل دي علم زده کول د علم په نیت باندې لکه طلبه مدرسو ته زی عام مسلمانان درس لزی زنانه د علم په نیت باندې مدرسې ته زی د علم په نیت باندې د زیارت پورز بیانی پروګرامي اغه لزی د علم په نیت باندې د جمعې خطبه لزی د علم په نیت باندې تقریر اوري درس اوري چې الله مال علم راکې علم د الله نور دی رڼا ده الله یې نیکانو بندگانو لور کوي الله فرمایي قران کریم کې سورۃ النساء کې لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك الله رب العالمین چې چاله کلک علم ورکو ایمان وسري بیا په اخره کې فرمایي اولئک سنؤتيهم اجرا عظیما د خلکو ته الله اجر عظیم د جنت ورکي حدیث ته مسلم شریف کې د ابو هريره رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من سلک طریقا یلتمس فيه علما سوق چې په داسې لار روان شي چې علم لټي قران راغسته دي سپاره راغسته ده کتاب راغسته دي بیان لراځي د علم په نیت باندې چې علم زده کی سهل الله له به طریقا الى الجنه د دې د وجنه به الله دته د جنت لار اسانه کی ته چې د کور راوځي مدرسې ته راځي بیان لراځي قرآنی کریم دی پلاس کې دی سپاره دی پلاس کې دی کتاب دی پلاس کې دی د زیارت پورز بیان لراځي د جمعې بیان لراځي الله رب العالمین به د دې د وجنه تاته د جنت لار اسانه کی ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله کله چې خلق د الله په کورونو کې راجم شي
د الله په کور کې کسان ناشتي چې شي تناشتي غپونه لګي خنداګانې لګي خبرې اترې کوي نا یتلون کتاب الله د الله په کور کې ناشتي د الله کتاب لولي درس کوي قران وای سبق زکي ويتدارسون د دې درسونه کوي حلقې لګولې دي الا نزلت عليهم السكينه فدس خلق السكينه آرام نازلېږي وغشيتهم الرحمه رحمت په الله راضي او ملائک دوی په خپل حفظ او دعا کې راګيري او د دې انسانانو تذکرہ په اسمانونو کې شروع ته وګوره پلان کې جمعات کې نیکان خلق ناشتي فلانکه ناشته او فلانکه زما استاد د عام کمزور مسلمانانو نمونه الله دیو کی چې په اسمانونو کې اغستلې کیږي ملائکه اخلي ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه څوک چې په عمل پاتې ش نسب نشي مخکې کوله جنت ته رسیدل په عمل دی په نسب په قوم په جبه په وطن باندې په مالداري په خایش په رنگ په دې باندې نه دی ځان مخکې ک په عمل باندې دا مو وای چې زما دا نسب دی او پلان کې خېلې ما او مونږ باسم جنت ته زنا عمل وک عمل خواري وک بل سبب او بل لار د جنت د خیر کارونه د نیکی کارونه پیدا کزان یا ایها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون الله فرمای اے د ایمان والو رکوع وکي سجدي ولګوي یعنی نفلونه وکي د الله عبادت وکي د خیر کارونه وکي خیر څه ته وای د ټول د دین کارونه کول لعلکم تفلحون چې کامیاب شي کامیاب د خیر کارونه سدي الله ته ډیر سجدي لګول دا د خیر کار دی ډیر منځونه کول د جنت لار ده عبد الله ابن بريده رضی الله عنه عن ابيه روایت راوړي و یو سحر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلال راو غوښته ورته وی یا بلال بما سبقتني الى الجنه په کوم عمل ته زمانه په جنت کې مخ کې روان وي په کوم عمل تا کوم عمل کړی دی بلال نبی علیہ السلام ورته وی انی دخلت البارحه الجنه بیگاز جنت تلاړم جنت ته فسمعت خشخشتك استاد خپو د پیزار کشار زمانه مخ کې په جنت کې ما اورید بلال په جنت کې ته زمانه مخ کې روان وي استاد خپو کشار ما اورید کم عمل دې کړی دې څه دې کړی دي بلال ورته وی د الله رسول ما چې کلم اذان کړی دی اذان نه پس می 2 رکعات مونږ کړی دی او چې کله بیا او د سشوي ما او دس می کړی دی او 2 رکعات مونږ می کړی دی یعنی د اذان او د اقامت په منځ کې دعا قبليږي 2 رکعات مونږ کوو پکې او د هر او دس چې د کو چې کلم بیا او دس کېدل او دس کې ګرځن او دس چې د ماته ده بیا او دس کوو چې کله د او دس کو فورا 2 رکعات مونږ کوو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې او دسو کې او خيسته او دسو کې وبلګي ولګي اندامونه پوره لامد کی او د او دس دعا وی اللهم اجعلني من التوابين او دغه نور دعاګانی او اشهد ان لا اله الا الله او 2 رکعات منځ کې په خشوع په عاجزۍ د دنیا فکرونه او سوچونه په منځ کې نه راولي دته د جنت اتوانه دروازې کولاوي چې په کومه دروازه ستاخو خد ور داخل شه ربيعه ابن كعب الاسلمي رضی الله عنه فرمای مسلم شریف کې د حدیث دی وای ما به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شپته روله دا او داسو بوبه می ولا برابر اولی جانماز او لوټه د نبی علی السلام خدمت به می کو پیزار وحاجتي دا غنور حاجتونه کارونه به می ولا کول د نبی خدمت اجر وای نبی علیہ السلام راته او شپه وای سل څه غواړه ته چې څه غواړې زیاده الله نه غواړم الله دې لدر کوي څه غواړي سارمان دې پزړه دې د دې نه وای چې خزه مالداری بادشاہي پیسې او کې ویلې
نبی علیہ السلام به دعا کړې وي الله ولا هر څه ورکول دعای قبلېدل نو نبی علیہ السلام ورته وی سل څه وغواړه دی ورته وی اسألك مرافقتك في الجنه اذا الله رسول په جنت کې هم ملګرتوب غواړم پزړه می ارمان داده چې په جنت کې ستا ملګری ما ستا په گاوند کې ستا په خوا کې ما نبی علیہ السلام ورته وی او غیر ذلک نور څه نه غواړي بس جنت کې زما سره ملاویدل نږدې کېدل او ما سره ملګرتوب غواړي